زه خو خپله غاړه خلاصوم، زه خو خپله غاړه خلاصوم، زما خبرې خو سختې او ترخې او ستغې وي، خو زه خو خپله غاړه خلاصوم. خو ورونو خپل ګریوان کې وګورئ، خپل ځان ته وګورئ. دا الله مخې ته م ورتل دی، نن دی که سبا دی، او پته نشته دی. چاته دا پته قسم دی که شته دی چې زه اوس د دې جومات نه د مانځل هم پاسېدلی شم که نه، چې دغه دی کې رانه روح والي نو هر څه پاتې. د صحابه په شان وماذا عمل بما علم، ما نه به تپوس وکړي، ما ته وګورئ، ما نه د عالم نه به تپوس وشي چې علم دې کړی لوی دولت مې در کړی او په ټول مخلوق کې مې ته چڼ کړی انسان وي. من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې خدای د علم دولت ورکه نو یاد ولره، چاته چې خدای د خیر اراده وکړي، خیر چې خدای د چا سینه کې اچول غواړي، د چا نه چې خدای خوشحاله دی او راضي دی، نو بس الله ورسره داسې وکړي چې د خپل دین علم د ده په سینه کې کیدي. اوس د دې علم خدمت خو به کوې که نه، په منبر به بیانې، مقبره کې به بیانې، مدرسه کې به بیانې، جماعت کې به بیانې. ماذا عمل بما علم، څونه عمل دی وکړو چې تا علم حاصل کړی، عمل دې پې کړی دی. قسم په الله دی مسلمانانو، یاد ولرئ، ملا سره خپل سر، عالم هم خپل سر نشي انځلی. والله زما دې په الله تعالی باندې قسمي چې دا عالم دین چې رب العالمین ته تپوس وکړي د ده سره څه جواب هم نشته. رب العالمین به فرمایي سر لاندې کې او خپې پې د پاسه کې او دا عالم نسکور جهنم ته گزار کې. لوی دولت مې ورکړی خو زما د دین خدمت یې نه دی کړی، نسکور جهنم ته گزار کې. نشي خلاصېدی، ګورې ښه ملا هم نشي خلاصېدی.